دا اوس کې چې شوي دي پرون وړ مرز پېښور کې هغه حسنین نامه یو هلک دی ټیک ټاکر دی ټیک ټاکونه جوړول صحیح سلو انو پلار ورته ویلي چې زوی مه کوه بده خبره ده یا پلانې نو خو ځواني ده ورور جوش دی د انډیا فلمانې کتلي دي ډرامې کتلي دي هغه ورور هغه ډرامه کوي ځان یې جوش وروستی د رښتیا و جوش وروستی هغه ولاړ شي په اور کې ونښتي هغه ولاړ تر دیواله رایلی شي هغه راشي ورور پر چا ټک وکړي خو یو شی نه نو خو ما ستا چې ډرامه او فلم یې جوړ کړی دي دلته دی د هغه چمنه شروع کړي راولاړ شي پر پلار یې ټک وکړي پلار یې مړ کوي مور یې پسې وویشته مور یې زخمي ده نو خدای پاک دې احسان سره وکړي الله دې ښه کړي دا ځوان صرف پر دې خبره چې ته ټیک ټاک مه جوړوه زویه ته څه کوې نن زما او ستا معاشره ولې تباه سوله د معاشرې تر ټولو لوی د تباهۍ یو سبب چې دی هغه دا موبایل شریک دی دا موبایل بل چا میسیج راته کړی و مولوي صاحب تا موبایل پر کتاب لوړ ایښی دی مال څه تر اخریز زما په موبایل کې د پام شته پر ځان کې ولې زه خو تا ته ګایږم ته ما څه کوې زه تا ته ګایږم زه ستا ډاکټر یم ما مه ښوروه یا نو دا دې پر کتاب ایښی ما زما په موبایل کې نه ټیک ټاک شته نه یوټیوب شته نه بل شته یو شی نشته خو راس پکې وګوره نو او ستا موبایل دی چش نشته پکې نو دا موبایل نه دی موبایل صرف موږ ته دا شی راوښوي زموږ نسل چې را تباه کوي هغې موږ ته هغه منفي اړخ چې دی هغه یې راښکاره کوي ورسه بار ملکو جرمني لرته ورسه هغه سهار د سکول پر ټیم دا نیټ میټ بند کړي ورور ماښام پرې باندې خپل کار کوي بیا یو ګنټه رایله کې هم د مور پلار په نګراني کې زموږ هغې مسلمانان دي کلمه ګو دي الله والا دي لمنځونه کوي راولاړېږي خپل پلار چې دی هغه وژني صحیح سو او د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ چې سخترین عذاب الله چاته ورکوي هغه درې کسان دي د قیامت په ورځ سخترین عذاب الله درو کسان ته ورکوي یو هغه سړی چې نبي یې وژلی د دې سخترین عذاب دی بل هغه سړی چې نبي راولاړ سوی یو کافر یې وژلی سخترین عذاب دی او بل هغه سړی چې خپل بابا یا ادې یا دواړه وژلي ګوره یو سړی راولاړ سو نبي یې قتل کوي شهید یې کوي نبي د دې قاتل به څو سزا نو سخت عذاب دی یا یو نبي راولاړ سو کافر یې مردار کوي د دې کافر به اوس یو عام مرګ دی یو د نبي د لاس مرګ دی د دې به څو سزا د الله رسول فرمایي چې څوک راولاړ سو بابا یې مړ کوي ادې یې مړه کوي بابا او ادې دواړه مړه صحیح سو نن زموږ موبایل د منفي اړخ د لارې هر سړی په پوه دی هر سړی په پوه دی موږ ته داسې لارې اسانه کې موږ ته داسې راخلاصه کړې د لارې هېڅ شی خالص به ته چیش کوې پر یهودو نصاراو به ته نه ګایېږې پر قادیانیت به نه ګایېږې زه پر قادیانیت وګایېږم او زما بیان مخته نه لکوي بلکل نه کوي زه د طالب توری ووایم صحیح سو بیان بس بلکل بلاک می کې ماته مطلب هغه الارم راکړي چې ته چیش کې خیر دی ته خبرې کوې ته د شام بیان وکړه د شام بیان مخته نه لکه بلکل اجازه نشته دونه لوی تبلیغ کافرانو یهود نصاراو شروع کړی زموږ هغه راولاړ سو د هغه یهود نصاراو په تبلیغ کې رالو خپل دین ته تاوان ورسوي خپل مور پلار ته تاوان ورسوي تا ته چې دا دونه لار اسانه کړی موږ قانون نه لرو آیین نه لرو وروره هر سړی چې هر څه کوي کې نبي ته شکنځا کوله کې و قرآن ته کوله کې و الله ته کوله کې قرآن نعوذ بالله په نالۍ کې غورځوي کې ابوبکر صدیق ته شکنځاوي کولې کې حضرت معاویه ته شکنځاوي کولې په ښکاره یې کولې په مجلس کې کولې په جلسه کې کولې په اجلاس کې کولې هېڅ قانون نشته دا ته د سپی ژوند وایي په سپی کې قانون نشته دا نسته چې دا تور دی دا سپین دی دا لوی دی دا کشنی دی دا خټل دی دا بل کوتری دی دا نسته داسې زموږ په ژوند کې دا خبرې نسته که یو سړی حضرت معاویه ته شکنځا کوله برملا یې وکړه یو سړی ابوبکر صدیق ته شکنځا کوله برملا یې وکړه که یو سړی پر ګوټو باندې د الله نوم لیکي برملا یې وکړه که یو سړی په ښکاره شراب خرڅول برملا یې وکړه که یو سړی راولاړ شو د محمد رسول الله هغه مطلب ګستاخي کول هغه کارټون ماټون شی مې جوړ کړی ولو برملا یې وکړه دا و ژوند دی دا اوس ازادي ده دا و جمهوریت دی دا نه دی دا د سپی ژوند دی ورسه جمهوریتونه خو دا نور ملکو هم دي باغو کې ته وکړه یو مسلمان دي تصور وکړي د عیسی علیه الصلاة والسلام العیاذ بالله د ګستاخۍ دا مشته الله او رسول رسول چې به چشته کړي عیسی علیه السلام ګستاخۍ به نه کوي لیکن که یو مسلمان وکړي بیا ته خالي وګوره لیکن په هر ځای کې د محمد رسول الله کول کیږي
دا د موبایل ما ته لار راوښولې یو سړی یو زنانه په خپل کور کې ناس په چاردیواري کې ناس در وچه د همسایګانو کور نه دی لیدلی په نیویارک په استرالیا او په کینیډا او په لندن او په ګرد دنیا دا پوه ده تا ته خبرې کوي هغه دغه شی دی تا ته مفت درکولی په 3 روپۍ تا ته ټوله شپه خبرې درکوي وړه په څو درکوي وړه تا ته په څو درکوي اوبه په څو درکوي دوا په څو درکوي ستا زړه چې دړکن به بند شو والونه به بند د هغو دوا په څو درکوي صحیح ده په هغې کې د چیش نسته ګټه نسته دلته په دې کې ګټه د زما او ستا ایمانونه یې ویوړو زموږ حیا یې ویوړو زموږ د ښځو عزتونه یې ویوړو زموږ د ښځو عزتونه د الله رسول فرمایي بدترین عذاب به د هغه ځوان چې خپل بابا یې وژلی یا ادې وژلی او دغه ځوان راولاړ سو صحیح سو روایتو کې راځي چې پیغمبر اسلام څه چا پوښتنه وکړه چې رسول الله د بابا او د ادې حق د بابا او د ادې حق څه دی د الله رسول ورته وپن بابا او د ادې حق جنت او جهنم دی د بابا او د ادې حق څه دی جنت او جهنم کدی احترام وکي اکرام وکي عزت وکي جنت ته ځي او کدی به اکرامي وکي به احترامي وکي به عزت وکي جهنم ته ځي بدات به خبره د دې دوه خبرو په اخوا بل خبره نشته او بیا روایتو کې راځي البدايه والنهايه مولوی صاحب فرمایي ابن کثیر او یو الک چا واقع بوت چې بوت نو بیا هغه وتړي چې وتړي دا زنجیران به ورواچول زنجیران به خلاص زنجیران به ورواچول زنجیران به خلاص اخر هغه ور تاریخ دا و چی شدی مر زنجیر ورواچو د زنجیر خلاصي بیا د دې چې کوم راهبان ولو د دې چې کوم بزرګانو عیسایانو دا مسلمان الکه نیولې وو بیا پښتنه جنې وکول ستا مور ژوندۍ ده او لوز ما مور ژوندۍ ده هغه راهبانو دا ورته ویل ول دا کم چې موږ ته زنجیر درواچو او زنجیر برته خلاص هغه د مور دعا ده مور دعا درته وکي بیا چې کور ته را بیا غي لقي ولته خلاص مشتانو سو بندولې بیا چرالي بیا پښتنه وکړه د مور پښتنه چې وخت څنګه حال اول دول داسې وسو دا ټیم کې به زنجیر خلاص هغه زوی ما دعا درته کوله مور به دعا شروع وکړه یا الله زما د زوی حفاظت او فرمایي زوی ته به زنجیرانو تړل صحیح سو زنجیر به وشلید ولګوي اندازه ولګوي یو سړی د خپل ادې پر وژور اخسته ولا مطلب هغه بشاله ویا بار څو عبد الله ابن عمر په مخور له حضرت عمر فاروق زی پښتنه جن وکړه ول حضرت د دې د ادې د حق به خلاصم د ادې حق مراده کی چې د مازه پر وژو ګرځوم هغه ورته ویل چې تکله د ادې په خېټه کې وې نو خای تقریبا 2 میاشتې ته چې درسو د ادې په خېټه کې ان 15 میاشتې خو وې د یوې سا حق دې نه دی وراده کړی چې ستا دې کوم سا حق سلامتی په خېټه کې وې د یوې سا حق دې نه دی وراده کړی یو سا ډیره د کلر سبحان الله جبريل امين عليه الصلاه والسلام د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيامت کړه د الله رسول ته پر نه په خبر یو خبره به درته وکړم خبره استا کوم خبره ول چې کله هغه وخت را ورسېدی چې چا د خپل مور سره د نوکر سلوک کوي نوکر نه د مزدوره که اولاد ل خپل مور سره د نوکر سلوک کوي ستا څه کار دی زین سم کولای ورسه په خپل وکا ورسه مور ماته ډوډۍ را برابر کا ورسه مور زما کالی ته استری کا ورسه زما کالی را پرینځ نو خدای شین دی وکاو دا شین دی وکړو د الله رسول فرمای بس نو مپ چې ګرځي دا قیامت دی دا قیامت دی او دا خبره ده سیسل خدای دی وکي چې یو سړی مسلمان دی ولی الله دی ولی الله سیسو سر کال روزین نسی او مور چیشتا مور مشرکه د يهودیت د نصرانیت د کافر د جهنمی دا و لا پرتا باندې عزت کول احترام کول دا فرض دی د دې کافری مور تر شو لاندې ستا جنت دی د الله نه پرمانی د ټول هغه مکوه چې په کم ځای کې د الله نه پرمانی راته د مخلوق ته چیش بنه کوي اطاعت بنه کوي دلته په دې ځای کې ولی الله دی الله والا د قران حافظ دی عالم دی بخاری او مسلم یاد دی قران یاد دی مور کافر ده دی د مور خدمت کوي مور پر ځکه جر ورځه ته پر نفل ولاړ یو پر نفل ولاړ پر پرز ولاړ مور د ځکه چې ازوي جر سلام درځو جر ورځه دا د مور د پلار ځای دی وسنتی سره برابر وای وسغه هغه سپینو خبر ولادي هغه یو چینل واغه وکټي نو هغه ویلې چې د پلار ډرایور ولو دا 15 شپه پېښور کې کور به چلیرو بل خاطب یې خامخا نو دوی به شپې به کولې چې دوی په پیدا کې نه هغه زوی را ولاړ سلو چې شو کو او دا زوی چې را روان دي دا شرمنده دي مخکې پټ کړو دي نه سم را روان دا څه کړی لکه ډرامو کې چې خلک څه کوي
الله رسول فرمای و درې دعاګانې الله رب العزت نه ردی 3 دعوات مستجابات لا شک فيهن په دعا قبلېدو کې وزر شک نشته. دعوت الوالد د بابا دعا ده، د بابا دعا ده. ما لا بل څه خلک راغلي والمولوي صاحب زموږ دکان ابتدا ده تبیا وکي. اوس الحمدلله چې وخت تیریږي لږ عشان نور مې سپېزنم صحیح ده. لاس مې چې کېدو به نه سره خطا باسو نو ته به دعا له راسې. نو اوس مصروف مې په منډه هم یعنې زما د ورځې درې جلسې منډه خلک بیا زنانې بیا مسلې ته روانې یو خیرا دکان خلاص شوی دی اوس نو کې ولا استیانو بس د یواره یو و دغه اخیرا نه دغه اته چې ډېر پر مې هغه بریاني را روانې نو بس مولوي صاحب ناست تصویرونه سړی دا خلک په بل شي ولاکه پوهېږي. نو ما ته وایي مولوي صاحب داسې دغه ده دعا ده زموږ ابتدا ده. یو زما شناخته دی، زما عزیز دی، زما قریب دی، زما شاګرد دی، مجبور یم خامخا ورسره ځم. سبا به مې ځای وویني بیا وایي چې مولوي صاحب درواغ وایي. ټیک ټاکران زامن خو ډېر دي. نو زور ته ولې په مور دعا نه کوي چې په ما کوي په بل تو دا نه پوهېږي ولې په مور نه کوي. مور ژوندۍ ده و دا بل بیا نور ته مال د مور دعا ډېره قبلېږي که زما چې تا ته وکړي و یا د مور نو مال ولې په مور نه کوي دعا چې په ما کوي. مور ته کور ته ورته دې ما ته دعا وکړه. دا څه معنا چې مولوي صاحب زغلی څه معنا چې شي دی یعنې ستا اوله ابتدا د دکان په دا خبرو ده نو وروسته به دې څایل. نو ابل یو ته ویل مال مولوي صاحب داسې غټ ځای مې خلاص کړی مال ولې په مور دعا نه کوي. د شاه جبر دروند توری دی او دروند توری ولې په مور دعا نه کوي په ما کوي. یاره چې وتی رخصت ولا کا خسته دي بیا وایي چې مولوي صاحب ډېر متکبر دی او ډېر متکبر یم دونه عجزي مې ولا که خوښه ده چې ته راغلی لا نه دې پېژنم والله که دا پېژنم چې تور یې که سپین یې دوست یې که دښمن یې په دا هم نه یم خبر او زه ستا سره پاوا یم. دا نشي کېدلی ډېر متکبر یم. نو تا ولې دونه عجزي په مخه راخسې زه دونه متکبر یم. صحیح شو لاړ بیا انشاءالله العزیز چې زما بیان راشي داسې بیا اړوي لکه هغه بجلي چې کرنټ ورکړي نه داسې به دا ګوتم ژر بیان اړوم ولې د پلار د مزاج مطابق به ځې راځه دعا مو نشته ورور درواغ به نه سره وایي. نو دا تکبر الله رب العزت ما پستر ګوړن کې زه تکبر د وجدا کو سېسو ما والله زخ په خپل زړه خبر یم الله په ما خبر دی. خدا ترتیب نه دی د ژوند نه دی. کدا رقم زه ابتداوي شروع کوم ستا بیان ته پاتېږم یار خلکو کارونه دي خدمتونه دي مسلې دي مجلسونه دي روغ دي صلح دي د طلاق مسلې دي او ته ورکې هلته زوره ور دکان خلاص کړی. او درېمه خبره ودعوة المسافر بس بیا ان شاء الله ولازم سبق په دغه ځای بس کو. خیر عزیزان الله رب العزت دا کم چې دا لک خپل بابا وشتلې دی الله رب العزت جنت الفردوس نصیب کړي. الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي. الله دې زموږ بچانو ته هدایت وکړي. الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. الله دې زموږ زنانو ته هدایت وکړي. الله دې د زموږ معاشره نور نه را تبا کړي. الله رب العزت د دې معاشرې چې د خرابوالی روان دي د خرابوالی د الله جن وباسي. الله دې د رسوایي او د شرمندګۍ او د بې عزتۍ وساتي او د داسې مرګ دې الله وساتي. نه دې الله موږ ته توفیق راکړي چې د بابا وادي سره داسې وکړو. نه دې الله زموږ اولاد ته توفیق ورکړي چې هغه زموږ سره داسې وکړي. او الله دې هیڅ چا ته توفیق نه ورکړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد